فتنه ده چې بچ کېده دي ګران شوي دي هر ځای کې دا شی دی د هر سړي سره دا شی دی د ښځو سره دی نو زما قدرمنو او زړه ته نږدې ملګرو په دې موبایل استعمالولو کې او د نیټ په استعمالولو کې ډېر احتیاط کوئ الله به هم د فتنو نه وساتي او دا ګوره داسې نه دی چې تا نن په دې نیټ کې څه وکتو او یا څه دې ولیدو او یا څه دې پکې شیر کړو او خبره ختمه شوه نه نه الله سوي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دې سترګو به تپوس کېږي دې غوږ به تپوس کېږي دې زړه به تپوس کېږي هر څه به تپوس کېږي دا نه ته موبایل لواله ودې که تو خبره ختمه شو د موبایل د دې فتنې نه او په دې کې د فحش فلمونه او تصویران ګورې یو کتاب دی روان دی هر انسان اوس لګیا دی یو کتاب لیکي هر انسان ما ورته ګوره اوس یو کتاب لیکو لګیا یو او دا کتاب به راوځي د قیامت په ورځ بیا ښه کله چې دلته د علما کتاب ولیکي یا هر فن والا چې ولیکي مارکیټ ته چې راوځي ډېر په انتظار وي چې دا کتاب به ګوره وچلیږي او که نه به چلیږي دغه شان زما او ستا دا کتاب کوم چې موږ لګیا یو اوس لیکوي دا به د قیامت په ورځ راښکاره کېږي ستا مرضي ده نو ستا خپله مرضي ده چې ته په هغه ورځ په دې کتاب کې څه لیده غواړې هغه پکې ولیکه دا عملنامه به مخې ته راځي او څه ناشنا کیفیت به الله وایي ووضع الکتاب او عملنامه به راوړی شي کې به ښودی شي هر انسان ته فترى المجرمين مشفقين مما فيه نوی بنی ته مجرمان چې یریږي به د هغه څه نه چې په دې عملنامه کې دي ولې به یریږي ځکه چې هلته دوی پټ څه کارونه کړي و هغه راښکاره شوي دي او د قیامت ورځ خو دا ده یوم تبلی السرائر هغه ورځ چې الله به پټې خبرې راښکاره کوي ته چې د شپې کښېنې که نه او توره تیارۍ او فیسبوک کولاو کې او یوټیوب کولاو کې او بل شی کولاو کې او د ګن بلایي نه ستا څه خیال دی چې دا خبرې لاړې ختمې شوې څه کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون دا هر څه نوټ کوي دا هر څه لیکي او د هغې به تا نه بیا تپوس کړي زره زره عمل دا به الله راښکاره کوي ولې دا به نه راځي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زری برابر نیکی چې دی وکړه الله وایي دا به مو وینې په آخرت کې او د زری برابر بدي چې دی وکړه دا هم الله وایي په آخرت کې به یې ویني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله وی د قیامت لپاره به موږ تلې ولګو عدل او انصاف والا تلې به ولګو فلا تظلم نفس شیئا د هېچ چا سره به ظلم نه کېږي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين د شړشمو د دانې امر عمل چې دی کړی الله وایي دا به په عملنامه کې پروت وي شړشمو د دانې امر عمل نو ولې ستا دا عمل به پکې نه دا چېرته چې بېدرېغه استعمال کوي د سوشل میډیا دروغ پکې نشر کوي تصویران پکې نشر کوي سندرې پکې نشر کوي د دین سره پکې دشمني کوي د دې به تپوس نه کېږي څه یوې خبرې به تپوس کېږي دا سوچ مه کوه چې الله معنی نه الله دي هغه رب دی چې هر ټیم دیني او هر ټیم ستا خبره اوري د منافقانو حال الله په قرآن کې بیان کړی دی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله يريغي د خلقنا پټیږي د خلقنا او نه یریږي د هغه رب نه چې هغه د دوی سره دی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم
نو د الله د رضا دپاره دا موبایلو د استعمال لږ په احتیاط باندې کوئ د دې نیټ د استعمال په احتیاط باندې کوئ الله به هم د فتنو نه په امن او امان کې ساتي انشاءالله څو لارې شوې څلور پنځمه به اخرنی ذکر کوم او ما بیان که څه اوږد کړو ګنټې نه مې واړو داسې نه شیخ توحیدي راته بیا غوسه شي او زه د ټیم پابندي ډېر کوم په بیان کې خو کله نه کله د بیان راله دومره خوند راکړي زه یم چې ناست وی بیان مې کوله خو تاسو به رانه هم تنګ شوي ها بس دا به اخرنۍ خبره ذکر کړو اخرنۍ خبره مختصر ده واضحه ده دعاګانې ډېرې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سجده کې په عامو دعاګانو کې اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دا دعاګانې به ډېرې غوښتي چې یا الله موږ د فتنو نه په امن او امان کې که نو ډېرې دعاګانې د الله نه غواړي چې یا الله ما د فتنو نه بچ که په دې سره مې انسان د فتنو نه بچ کېږي دا زما یو مختصر نصیحت و